راورسېدلو د نړۍ بازار ته. زموږ د ماشومانو روزنه او د زده کړې دپاره لاره هواره کړې ده. خصوصي مکتبونه یې دلته فعال کړي. زما په زړه ارمان بس یو ایمانداري ده چې بې ایمانه لاړ نه شم. ایمانداره د دنیا ده سوله قایمه کړي او موږ په قراره پرېږدي. پیدل زما 4 غنټې خو پیدا مزل کوم او 80 روپۍ په ګاډي کارا ده. ما دلته چای ویلی دا ډېر ګران فروشه دی. نه ګران فروشي نه کوم زه نه. رشته دی هغسې د ویلو نه دی نه دی. یو دغه کې په غزني کې په یو پل باندې مې 9 کسه تړلي دي او راوړي مې یو ځای مې وستلو غونډ په یوه سترګه باندې ړانده دوتانیان وجوړو چې هغه ارامیانو چې سرونه یې خندان درنو لیدونکو نو راورسېدلو د نړۍ بازار ته. په دغه مخکینو کلیپونو کې به تاسو کتلي وي د نړۍ بازار به هم کتلی وي. نو لا په نړۍ بازار کې یو دلته به د خلکو سره خبرې کوو. یو ورور مې تر څنګ ولاړ دی چې د شربت ریړی ده. وروره ستړی مه شې، نوم دې څه دی؟ د دې برخه د نوم مې کرامت دی. کرامت د کوم ځای اوسېدونکی؟ شاه مسیر د کلي اوسېدونکی. شاه مسیر د دې نړۍ کوم کلی دی؟ هو د نړۍ. څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله ښه یم. ژوند دې څنګه روان دی؟ شکر دی ګزاره کوي ښه دی. کار دې څنګه دی؟ ښه دی الحمدلله. دا کار دې اوس لګولی دی که نه مخکینی دی؟ دا مو اوس پروس کار هم لګولی و. د پروس کال په پرتله د سکارې بازار څنګه دی؟ اوس الحمدلله اوس ښه دی پروس کال نه. او سودا دې په ژمي کې ډېره خرڅېږي که په اوړي کې؟ په اوړي کې خرڅېږي. په زړه دې غټ ارمان څه شی دی؟ د زړه مې غټ ارمان څه یم؟ زړه دې ارمان نشته مطلب؟ نه نشته دی په بیخي نه. ژوند کې اول ځل سړی داسې ګورم چې په زړه ارمان نه لري. شته دی هغسې د ویلو نه دی؟ ویلو نه دی. زه صحیح ده ځان لارې پوره کړي. بابا ستړی مه شې، نوم دې څه دی؟ نوم مې خان محمد دی. بابا ته هم د دې نړۍ اوسېدونکی؟ بله هو. څومره وخت کېږي دې نړۍ بازار کې؟ زما د نړۍ په بازار کې زه د ظاهرشاه په وخت کې د 50 کلنۍ کې ماسکري کړې. دغه کې په چلوچاس کې مې کله په 50 کې خلاص شوم. مطلب په هغې وخت کې 50 کلن وې ته؟ نه 14 کلن وم. 14 کلن وې. ستاسو هغې وخت کې فکر کوم د زور وظیفې وې؟ د زور وظیفې خپل پټ به هم خرڅول او ټولو بس وظیفه به هم کوله. مطلب په وظیفه کې به تاسو ته پیسې هم څه شی نه درکولې؟ 3 دړۍ غله به یې راکوله غله کې. یو فصل کې 6 میاشتو کې یا کال کې؟ نه میاشت کې به 3 دړۍ غله به د عسکر مقرر نور به کاراماران خپله لګول؟ او د باچایي څومره وه؟ 2 کاله 3 کاله؟ 52 کاله د ظاهرشاه حکومت و. بیا د داود حکومت راغی. داود په حکومت کې موږ که په دې تاریخ راته لږ وغږ کېږي د ظاهرشاه پسې بیا څوک راغی؟ هغې پسې څوک راغی؟ داود راغلی دی. داود پسې له ترکیه راغلی دی. او د ظاهرشاه باندې دغه وکړه داود وکړه. ظاهرشاه فکر کوم د داود ترې و. ښه وراره په ترک وته. ښه په هغې پسې بیا؟ هغې پسې بیا دغه وکړله د نجیب وکړله. نجیب پسې بیا ترکي وکړله. ترکي پسې بیا دغه 2 باچایان زمونږ ژوندي خلاص شوي دي چې یو دغه خلاص شوی دی، د کرزی خلاص شوی دی او یو د اشرف غني خلاص شو او ټول د خاورو لاندې شو. ستا په ژوند کې څو باچایان ړنګې شولي؟ ما په باچایۍ کې دغه نه د اشرف غني دغه نه نیولې د ظاهرشاه نه نیولې تقریبا د ټولو پورې د 9 باچایان زما په وجود کې د خاورو لاندې شو. ستا عمر څومره دی؟ زما عمر به 15 کاله داسې زما عمر. 15 کاله کې 15 باچایان ړنګ شوي؟ ړنګ شوي. دا 2 باچایان ورو خلاص شوي دي. دا 2
او د چا په بچای باندې ډیر خپه شوی چې دا اړنګ شو؟ زه د ظاهرشاه په پاچاهۍ باندې ځکه چې هغې 50 کاله حکومت کړی دی په افغانستان کې. تاسو باچا و ځکه تاسو هغې څه عسکر وئ؟ داسې عسکر وو هغې سره چې مونږ به په نیمه ګېډه ساتلو خو قلاري وه غوږ له به چټک ورکړې د باټاک له به سره ته اوس په تو پسې ویسه ته به دا ځینې سړی رانه ته یې اوس راوله هغه دي په تو پسې ویسه ته یې راوله دلته حاضر کړه. موږ داسې د مشرانو نه اورېدلي چې د عسکر سره به یو کمربند و غرونو ته به ختل 15 کسان به په یو کمربند راوړل. بالکل هغې کې تم بچی په یو دغه کې په غزني کې په یو پل باندې مې 9 کسه تړلي دي او راوړي مې یو ولسوالۍ په خپله زه د کونړ وم یو د کونړ عسکر وم پکې زه لوټو د یو د بل ځای کې. ښه مطلب تا که په یو پړي 9 کسان وتړل او راغلل را مې وستلو غونډ په یوه سترګه باندې ړانده دوتانیان و جوړ چې هغه ارامیانو چې سرونه یې خندان کړي هغه د بل یو ځای. که د نړۍ په قومونو راته وغږېږي چې په نړۍ کې کوم قومونه ډېر ژوند کوي؟ نړۍ کې ګوجر ناړوجي او ګوجر دا دوه قومونه ډېر دا دوه قومونه دي. په دې قومونو خو خپلو کې اختلافات نشته؟ ګوار ډېر دی پکې بیا ګوار قومونه هم دي. د دې قومونو خپلو کې کوم اختلافات نه لري؟ نه خپلو کې ښه ژوند کوي. خپل کې ژوند کوي. دا هلس باچایانه د مخکې ړنګې شوي دي ډېر 15 کاله ډېر غټ عمر دی. اوس دې په زړه غټ ارمان څه شی دی؟ اوس مې په غټ زړه ارمان کې دا دی چې د خدای تعالی عبادت وکړم او الله پاک ته سوال وکړم چې خدای د شر د فساد وساتي او په قلاره ژوند کې مرګ حاصل او سوله قایمه کړي او موږ په قلاره پرېږدي. وروره ته ستړی مه شې او ستا نوم څه شی دی؟ خوشحاله اوسې مهرباني. زما نوم سعید الله. ها سعید الله ته د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه د ناړۍ ولسوالۍ د سامیرک د کلي اوسېدونکی یم. په څه کاروبار بوخت یې؟ کاروبار خو تر دې دمه محصل یم. ننګرهار پوهنتون کې د شریعتو پوهنځي محصل یم. ماشاءالله متعلم محصل یې. رخصت باندې راغلی که څنګه؟ رخصت و د 3 میاشتې 3 نیمې میاشتې رخصت و. اوس ان تر شنبې د ورځې رخصت پوره کېږي. انشاءالله سبا به زمونږ اراده یې بیرته پوهنتون ته. ښه بیرته به پوهنتون ته ځې. د هغې نه مخکې دلته کوم کار کوو که نه همغه صرف پوهنتون ته دغه داسې وه چې دلته 12 صنف پورې مو زده کړې کړي. هغه نه وروسته مې امتحان ورکړی پوهنتون ته بریالی شوی یو. نور څه کاروبار داسې نه و چې مونږ شروع کړی وی یا دلته چې شی نور شی نه و همدغه په محصلۍ په دور کې. د پوهنتون کې د څومره وخت کېږي؟ څو سیمستره دي ویلي؟ مونږ خو په روز کال کانکور امتحان ورکړی و چې ثقافت اسلامي څانګې ته بریالی شوی و. یو کال م کېږي. 2م کال اوس روان دی. 3م سمستر روان دی. 3م سمستر روان دی. دا که راته ووایې په عموما کې ته ځوان یې د ځوانانو به ته ډېره پته د نړۍ زیاتره ځوانان په کومو کارونو بوخت دي؟ زمونږ د نړۍ زیاتره ځوانان چې دي په همدغې زده کړو کې بوخت دي. ځکه چې زمونږ د نړۍ ځوانان با استعداده ځوانان دي. مخ په وړاندې د همدغه زده کړو ته زور کوي. ځکه زمونږ د نړۍ ځوانان چې دي په هر پوهنځي کې چې دي ډېر با استعداده ځوانان او مخ په وړاندې تلونکي د همدغه زده کړې ته یې زور کړی دی. مشران ستاسو ماشاءالله زده کړې کلي دي. تاسو خبره تعلیم یافته ټولنې وایي. تاسو زیاتره خلک ویل کېږي چې د نړۍ ځوانان اکثره خارج ته زړه ښه کوي. خارج ته ځي دا رښتیا ده؟ خارج خو داسې ده چې هر سړي په زړه کې او ذهن کې دا شی ده. اوس خو عموما دغه سوچ دی چې هر سړی وایي زه خارج ته لاړ شم که نه. خو بیا هم زمونږ د نړۍ ځوانان که ډېر عموما په خارج کې خو بیا هم ډېر چې دی زده کړې ته پرمختګ زده کړې ته مخه کړې ده او زده کړه کوي. تاسو خو به دلته خامخا د ځوانانو ټولنې هم لرئ؟ هو ځوانانو ټولنې لري. د ځوانانو ټولنې د خلکو لپاره څه کوي؟ زمونږ د ځوانانو ټولنې الحمدلله د خلکو د مشکلاتو ته چې دی مخه کړې ده او د زمونږ د ځوانانو زمونږ د ماشومانو روزنه او د زده کړې دپاره لاره هواره کړې ده.
خصوصي مکتبونه یې دلته فعال کړي، کورسونه یې فعال کړي دي. الحمدلله ډېر زموږ د ځوانانو ټولنې ډېر پرمختګ کړی دی د خلکو دپاره. ماشاءالله د نورم دله وس درکې د زړه غټ ارمان دې څه دی؟ زما د زړه غټ ارمان دا دی چې زده کړه مخ ته ویسم او اعلی درجې ته ورسېږم. مطلب خپل زده کړې سره او زده کړې سر ته ورسم. الله دې وکړي ستاسو زده کړې سر ته ورسېږي او ښه پوهه انسان د نه جوړ شي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. ورور ستړی مه شي او ستا نوم څه دی؟ مننه. ژوندی اوسېږي. زما نوم مبارک کوهستاني دی او د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ فعلي اوسېدونکی یم. بخښنه غواړم نوم مبارک کوهستاني. مبارک کوهستاني. ښه مبارک کوهستاني څنګه یې؟ ښه یم وروره. تاسو ښه یاستئ؟ ژوند څنګه روان دی؟ بس ښه په خیر سره تېرېږي. بس ژوند د تېرېږي. څه کارونه بوخت یې؟ بس دکانداري کوم. څه دکانداري کوې؟ دغه د خوراکه فروشي دکانداري کوم. ما دلته چای ویلی دا ډېر ګران فروشه دی. نه 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 ګران فروشي نه کوم. ظلم نه کوم. ویله کنه تا نه ګران فروشه دی. نه ظلم نه کوم. نه مسلمانانو باندې ظلم نه کوم. نه ظلم خو به نه کوې خو لکه شیان پرې ګران خرڅوي. نه نه انشاءالله ټول بازار کې به زموږ سودا ډېر ارزانه وي. دا هم بازار څخه به زموږ سودا فرق ولري. دا زموږ کیمرامین صاحب تا نه پرون څه شي اخیستي وو اوس یې راته اشاره وکړه چې دغه یخو مشروباتو والا. او همغه یم. ښه ښه دکانداري دې څنګه ده؟ مخکې ښه وه که اوس ښه ده؟ بس دکانداري خو مخکې ښه وه. اوس هم شکر دی اوس خپله ګزاره کوو پرې. مخکې ښه وه. مخکې کاروبارونه ډېر ښه وو. تعلیم دې څومره کړی؟ بس تعلیم مې تر 11 ټولګي پورې کړی او اوس هم اخته یم تعلیم باندې. ښه لا مطلب پرېښی خو دې نه دی؟ نه نه تعلیم مې نه دی پرېښی. ښه زه الله دې وکړي چې یو ښه پوهنځي ته هم کامیاب شي. په زړه دې غټ ارمان څه دی؟ په زړه مې غټ ارمان دا دی چې په زړه خو ارمانونه ډېر خو یو غټ ارمان دا دی چې زموږ دغه ځوانان چې دا د نشو نه خلاص شي او تعلیم ته مخه وکړي. هر یو باید تعلیم وکړي. په زړه مې دغه غټ ارمان دی چې باید زموږ ټولې ټولنې تعلیم یافته اوسي. تعلیم یافته اوسي. ښه بس تا نه ډېره مننه. کیمرامین صاحب وایي چې دوی چې مال به ښه او شربت بل هم راکوي. انشاءالله. ډېره مننه. حاجي صاحب ستړی مه شي او نوم دې څه دی؟ نوم مې سید محمد جبار خیل. ښه حاجي صاحب دلته په کومه دکاندارۍ بوخت یې که نه څه راوتی؟ دکاندارۍ باندې بوخت یم. چپړې مې کابل نه راوړي. چپړې د کابل نه څنګه چپړې خرڅېږي؟ ښه ګزاره کېږي. بس مطلب ورځ یې ګټه پکې پاتې کېږي؟ بس ورځ یې 300 350 400 ورې پاتې کېږي. مخکې دې څه کار کوو؟ مخکې مې هغې نه صابون او شامپو خرڅوم. هغې کې ګټه نه وه که څنګه؟ هغې کې وه خو اوس ګرمي وه هغې خرابول. بس ګرمۍ قلمونه به هم ورسره وه او دا بټریانې رڼا چې کوي هغه هم ورسره وي. مخکې کاروبارونه ښه که اوس کاروبارونه ښه دي؟ کاروبارونه خو مخکې فوق العاده وه. هر چا سره پیسې ډېرې وي. جیبې ډک وو. بس اوس خو هر سړی جوړۍ باندې حیران وي. بس که هوټلي ده حیران ده او که ډرایور ده حیران ده. سوال نه پیدا کېږي. څوک نه وځي. کرایه نشته ورسره. د نړۍ خلک عموما که په کومو کارونو بوخت دي؟ عموما څوک بزګري کوي، څوک ډرایوري کوي، څوک هوټلونه کوي. بس په دغه کاروبار یې ستا په زړه غټ ارمان څه دی؟ زما په زړه ارمان بس یو ایمانداري ده چې بې ایمانه لاړ نه شم. ایمانداره دنیا ده. دا خو د هر مسلمان دغه دی لکه قطع چې د دې دنیا نه ایمانداره لاړ شي. دا خبره ده غټه. دا خو د هر چا ارمان دی. او نور دنیا ده کله یو کله نه یو. بس کله ډېر او کله لږه. بس ډېره مننه. مشره ستړی مه شي او ستا نوم څه دی؟ زما نوم عبدالرحیم. عبدالرحیم. عبدالرحیم د کوم ځای اوسېږي؟ هم د دې ناړۍ ولسوالۍ. په ناړۍ ولسوالۍ کې څه دکانداري کوې که همس چکر ته راوځي؟ سلچر ورستا زما مادیره پورې یو 100 کیلو 50 کیلو انګور یو درې نه راوکټ مکه خرڅوم. نور مې الله شته. بېشکه د هر چا الله شته دی. د کومې درې نه راوړې؟ د دې نورستان درې نه. ته به انګور هم کور کې بیا ښه ډېر لرې. نو خو نن خو نشته. سبا ته به دي انشاءالله الله وخورو. خبره نشي. بس اوس دې بیا هم چلو که نه. اوس چې موږ د انګورو خبره وکړه اوس بیا نن نشته. هغه انګور دلته شته نه که نه؟ مطلب دا ښه انګور دي بیا؟ هو تور دي که نه. ښه تور انګور څو خرڅوي؟ هلته یو اخلم به 150 روپۍ دلته خرڅوم. کله به 50 روپۍ کله 50 کله دغه دې پسې پیدا ځي؟ پیدا زما 4 ګنټې خو پیدا مزل کوم او 80 روپۍ به ګاډي کرا ده. نو د دې ګټه څه؟ ګټه کېږي نو یاره ډېر راوړو. 50 کیلو راوړو. یو 100 1.5 روپۍ ته پاتې کېږي. دا ډېر شی دی. نو څه وکړو؟ نوره د وطن کې مزدوري نشته.
چې ونه دا څه کول کې راوړل د دې نه مخکې څه کار کوو مخکې د دې نه مخکې همدغه خواري غروي کوله خو لکه تېر نظام کې لکه مزدوري پیدا کېدل 2-2.5 روپۍ ورځ سړي اخیستلې خو اوس امارت چې راغلی په دې کې غریبانان خو هغه ځان نه په خپل خپو نه دي ودرېدلي نو موږ به څه وکړو هغه غریبانان به څه وکړي موږ ته به کوم ځای کې ډېړي پیدا کړي کله هغه په خپل خپو ودرېږي امارت انشاءالله الله به هر څه ښه کېږي ته د کوم قوم دی زه مامون مامون دی نو دلته څه کوي اوس ډېره نو کورونه مې ځایونه مې اخیستي ناست نو تاسو مامون خو خپل ځای کې نور څوک نه پرېږدي دلته راغلي وي نو موږ پخوا څنګه نکاح اخیستي دي څنګه نکاح اخیستی دی ښه په زړه دې غټ ارمان څه دی په زړه مې غټ ارمان دا چې د افغانستان خدای پاک جوړ کړي او اسلامي نظام او اسلامي دغه د بل موږ ته متحده شي چې دا افغان جوړ لو رسېږي افغان ته موږ متحده شو زمونږ ملک له خلک مزدورۍ او دا خبره ده په زړه مې دغه غټ ارمان دی بس الله دې ټول امین وکړي چې الله دې آمین الله دې درنو لیدونکو نو دغه اواز زمونږ نن ورځې خپرونه چې د نړۍ په بازار کې مو د خلکو سره لرله خلکو راته خپل نظرونه ویله د خپل زړه ارماندونه ویله نو ناوخته کېږي موږ هم ځو د بریکوټ په لور باندې او نورې خپرونې درته د پورته نه لرو نو تر هغې د خدای په امان